د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. طالبانو د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ نیولې. سلګونه عسکر او لسګونه ټانګونه د طالبانو لاسته ورغلل. راپورونه وایي چې طالبانو د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستلې او ګڼو عسکرو ته د مرجوب له وختو ترڅنګ په پراخ کچه مهمات د طالبانو لاسته ورغلي. ځایي خبریالان وایي چې د ولسوالۍ تر سقوط وروسته یو شمېر امنیتي ځواکونو د خواجه سبز پوش ولسوالۍ ته شاتګ کړی او د ولسوالۍ مقر یې طالبانو ته پرېښی. ځایي خبریال قطب الدین کوهي وایي له ولسوالۍ په شاکیدونکو عسکرو شاوخوا 300 عسکر له 115 نظامي وسایطو له ډلې 4 ضربتي او هموي ټانګونه دي. همداراز یو ملډیسي توپ او په سلګونو درنې او سپکې وسلې سره یوځای د طالبان لاسته ورغلل. فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغت الله سیلاب وایي دغه عسکر له تیرو 3 کلونو را په دې خوا تر محاصرې لاندې وو. دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوله. نوموړی زیاتوي یادو عسکرو غوښتل نن د مرکز میمنې پر لور شاتګ وکړي. د طالبان لخوا د 82 توپونو له بریدونو سره مخ او د څو ټانګونو له سوځېدو او د یو شمېر عسکرو تر مرجوب وروسته ټول طالبانو ته تسلیم. طالبان د ولسوالۍ د نیولو پخلی کړی. ویاند قاري یوسف احمدي ویلي نن مازدیګر د فاریاب د شیرین تګاب ولسوالۍ د ګڼ شمېر عسکرو په تسلیمېدو او تېښتې سره په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلي. د لومړنیو معلوماتو له مخې 4 شوبلې موټر او ضربتي ټانګونه په زیات شمېر سپکې او درنې وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي. دا په فاریاب ولایت کې درېیمه ولسوالۍ شوه چې طالبان یې نیسي. تر دې وړاندې طالبانو د قیصار او دولت آباد ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. که څه هم دولتي ځواکونو هڅه وکړه څو د خونړیو عملیاتو پر مټ د دولت آباد ولسوالۍ بیرته ونیسي، خو نه یوازې د ولسوالۍ په بیرته نیولو بریالي نه شول بلکې سخت زیانونه او ګڼ شمېر عسکرو ته مرجوب له هم واوښت. د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. هیله ده خپل نظر راڅخه ونه سپموئ.